السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو کانفرنس هم په خپل کومه او شاعران پکې څونه ملګري یو خدا شو صدر صاحب شو بس اقبال نه مټاپي و ور سره دوه تو پکې سوي اقرار بونی رسېب نو ناس یو دا محل په دوبۍ کې او درنا صدر را سره دی درنا رڼا دبي امارات پښتو ادبي رڼا امارات پښتو ادبي رڼا ټولنه چې کومه ده د هغې صدر صاحب هم را سره موجود ناست دی. ډېر ښه سړی دی، ډېر مونږ ته خو یې د مینې نه پته لګي او مهرباني او باقي چې کوم دی صدارت په صدر صاحب ته حوالوي. صدر صاحب همدا شو او مشر مېلمه اقرار بنیری صاحب شو او کوربه پکې ما وتا شو ولې چې کمپینګ هم په او دغه ملګري را سره دي زیشان به را سره دی راښکاره شه ښکلیا امیر صاحب او ملګري خو بس ټول دغه خو زموږ د سهار نه غالبا چې یو ځای ګرځو او لاس خو پکې چوته وایي که نه که په دې هم نه خرچه ځي ټیک ده. صدر صاحب پهله درته خپل غزل اجازت دی د صدر صاحب په اجازت درته یو غزل وایم الان کې مخکې مې ورته تیرم کو خو بیا واپس تاسو نظر وغواړو چې په ترنم کې درته چې زما کې جاړه پتا غم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی زما کې جاړه پتا غم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی او لدې پوری جمعه درستا بغوږ کېږدی لدې پوری جمعه درستا بغوږ کېږدی لدې خان حجرې ته بم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی په غزل کې به پې خپله ګلکارې کوم په غزل کې به پې خپله ګلکارې کوم له دې زنې خال دې سم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی ځمکې جاړه پتا غم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی دا دې ګوره جینۍ سترګې دي وباسمه دا دې ګوره جینۍ سترګې دي وباسمه دا سړی ستاسو په چم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی دا دې ګوره جینۍ سترګې دي وباسمه دا دې ګوره جینۍ سترګې دي وباسمه دا سړی ستاسو په چم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی اس خوشحالی ور پکې نوا د پښتون اس خوشحالی ور پکې نواز پر لسی رب پاشر شم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی او د بل وطن د انتظار د خدای وساته او یې د مسافر یې د بل وطن د انتظار د خدای وساته یې د مسافرو دا زار دې خدای وساته که د چا مور مړوي الله دې جنتونه ورکړي یا مور زما د زړه د پاره دې خدای وساته
بچیا نوم د ویزې ماخله خپل سبق خدای او ساته دغه ته پاڼې کاغذ خود ځوانۍ دشمن دی مړه د دغه شین خاماره د خدای او ساته یو شعر دی غالمن لږ پرخ په پکې خو ویم او کلونه پرېږده کلونه خو ځواني غر کوي دلته د یو اختر د ساره د خدای او ساته زمیر زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریکو نور د شریکې د روزګار د خدای او ساته ډېره مهرباني راځو اقرار صاحب زه یم دا غزل به راته ته ووې نه رښتیا ته خو وروسته یې ته راځه نه ټیک دی نظر علاقار را باندې ټیک دی ډېره زیاته مننه د خپلو ګرانو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ له یې وخت وکړو او زمونږ ځای ته راغلل زمونږ استوګنې ته راغلل د امارات پښتو ادبي رڼا صدر فرهاد صدف صاحب را سره موجود دی او رور خزانس په خپلو ما کوربه مېلمه کړی دی زمیر خان زمیر ټیک دی زه یم کوربه مېلمانه خو تاسو یې د غزل غوښتنه کړې د تازه غزل دی د ملګرو نه اجازت غواړم ستاسو اجازت دی زمیر صاحب بیخي پې ورځه راشه را تر غاړه شه جانان مې شه راشه را تر غاړه شه جانان مې شه یاد که تېر وختونه مړه ځان مې شه راشه را تر غاړه شه جانان مې شه یاد که تېر وختونه مړه ځان مې شه واه نه د دې خبرو وخت نه دی زمیر ارشاد نه کنه د دې خبرو وخت نه دی زړه له مې سکون شه او درمان مې شه واه ژوند څه په سلګو تیریږي یار ژوند څه په سلګو تیریږي یار سر له مې سایه شه پاس اسمان مې شه واه زمیر صاحب ته ارشاد تا خو د کابل پښتانه منی جی تا خو د کابل پښتانه منی جی درا لجوان جوړ کا باچا خان واه تا خو د کابل پښتانه منی جی ترا لجوان جوړ کا باچا خان مې شه زړه کې مې زه بلبل ارمان نه لرم زړه کې مې زه بلبل ارمان نه لرم ته د زړه ارمان مې شه او زه د شاعر خبره نه مانم زه د شاعر خبره نه مانم ته خو مې لږ پوی که ترجمان مې شه اخیری شعر دی ارشاد زه د شاه منصور خلیل قربان یم ستا زه د شاه منصور خلیل قربان یم ستا زدا شاه منصور خلیل قربان لتا شاه منصور خلیل قربان لتا ته هم یو ټپشه یا قربان مې شه ته هم یو ټپشه یو قربان مې شه راشه را تر غاړه شه جانان مې شه ډېره زیاته مننه بس په غزل مې د نظام خلاص که تازه غزل و مخکې ته پوه شه وکار بس زه خو به هم داسې غلې غونده کې را کیمره ته وکړم اقرار صاحب و د موبایل نه دې وځه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه کوم ضمیر صاحب راغلی دی او اقبال یوسف زی دی دا زیشان دی او دا ملګري ټول ناسې که د چا نوم وانلو نو ورته پرې خفګان نه ګوزوئ د دې ټولو ملګرو مننه کوم د خلیل صاحب چې دا پروګرام یې راجوړ کړو دلته کې رالو موږ کېناستو وایي څوک چې اردو اخلي فارسي اخلي پښتو خرڅوي څوک چې اردو اخلي فارسي اخلي پښتو خرڅوي یاره چې دوی به بچا خپله مور پسو خرڅوي یاره چې دوی به بچا خپله مور پسو خرڅوي تر څو چې حقیقت پسنده شوی نه وي قصه خوانان به کتابونه د قصو خرڅوي هلته کافر کوپر په لکونو باندې نه ورکوي دلته ملا صاحب ایمان په څو پیسو هلته کافر کوپر په لکونو باندې نه ورکوي دلته ملا صاحب ایمان په څو پیسو ورکوي چا په ډالرو ککرۍ د پښتنو واغېستي په ډالرو ککرۍ د پښتنو خرڅوي شعرونه او
وی دا چې بونیری د یار اها سم زری زری د یار اها دا چې بونیری د یار سم زری زری د او خبر شوی یم شارجه کې دی دا کافر ژوندی دی یار اها او دا کلر دی او کبر دی دا زما د زړګي سر دی اها بونیری د ښه سړی دی د خلکو په ذهنونو کې کافر دی واه او څلور شعره د بونیری ته ډالۍ زما خپل شعرونه دي وی منیر جانه زما یار شه د مولانا په قلار شه واه منیر جانه زما یار شه د مولانا په قلار منیر جانه زما یار شه د مولانا په قلار شه مړه پیر بابا ته ګوره نور د سکلو نه قلار شه دغه څو شعرونه دي منیر جان ته ډالۍ ډېره زیاته مننه کم د ټولو ملګرو او دغه دوه شعرونه سره شریکه مه د زمون مرګره د دیر دی رضوان الله شمال شمال سی وی چې د خپو درزار د سم په ما ګرانه زلزله ده پینسې د خل شن وخه جانانه زلزله اقبال ته ډالۍ ما خوب دي چې ګل یم په زلفو کې د زنګ چا ویخ کړم چې پاسه مسلمانه زلزله واه 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 ډیره مننه ډیره مهرباني صدر صاحب لبرازو صدر صاحب شعر درته وایم چې په دې وطن کې انسانان خرڅېږي څوک یې اخلی راشه یو څو مسلمانان خرڅېږي څوک یې اخلی څه په تنکو تنکو ګلونو مبولي شوی دی یو څو ګلونه ماشومان خرڅېږي څوک یې اخلی نیم مو خرڅ کړي دي په نیمو باندې ریټ روان دی دا پښتانه دي ښار ځان خرڅېږي څوک یې اخلی نیم مو خرڅ کړي دي په نیمو باندې ریټ روان دی دا پښتانه دي ښار ځان خرڅېږي څوک یې اخلی کافر راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شي دلته په 10 روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی کافرو راشه ځان له واخلی چې جنت ته لاړ شي دلته په 10 روپۍ ایمان خرڅېږي څوک یې اخلی او اخري شعر دی پکې چې قسم دې ټک پټک یې مړ کوي هېڅ خبره نه ده یو مجبوری له ضمیر خان خرڅېږي څوک یې اخلی نو په دغه شعرونو ورکومه صدر صاحب له مننه او چې خپل خیالات را سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم او ټولو نه اول د ضمیر خان ضمیر صاحب او د اقبال یوسفزي صاحب او د خلیل شاه منصوري صاحب او نورو ملګرو نومونه د اسرار صاحب زیشان صاحب د ټولو ډیره مننه کوم چې په دې د سفر ژوند کې او داسې ښایسته بنډارې جوړ کو داسې ګلانې راوستلو او نن خو بار موسم هم ډېر ښه ده او یقینا چې ډېر خوند مې واخیستو زه صفي خلیل صاحب راوغوښتم او راغلم یقینا چې دومره زیات خوشحال یم چې ما سره الفاظ نشته چې نن ډېر ګران او ضمیر خان ضمیر را سره په خوا کې ناست دی اقبال دی اسرار دی نو د ټولو ډېره مننه کوم او اقرار بونیری دی د اقرار بونیری صاحب ټولو ډیره مننه کوم ډیره زیاته ستاینه کوم د ټولو نو وخت نه اخلم ضمیر لالا ته یو څو شعرونه ویم سر اجازت ورزه په او زړه شعرونه دي چې راکا جام پسې جامونه ساکی جانا راکا جام پسې جامونه ساکی جانا چې ټکور کم پې زخمونه ساکی جانا او رنگ پرنګ بوتلونه راته کېږده رنگ پرنګ بوتلونه راته کېده ماته نه راځي نومونه ساکی جانا مننه رنگ پرنګ بوتلونه راته کېده ماته نه راځي نومونه ساکی جانا او ای داسې ماحول نن مې کده کې جوړ کا ای داسې ماحول نن مې کده کې جوړ کا چې بیجا کو ګریوانونه ساکی جانا نن پروا ګوري د شیخ هم چې ونه کړي منم واړه الزامونه ساکی جانا مننه ډېره مننه یو څو نوي بیتونه دي ارشاد نن مې د ځان نه چې تصویر وویستو نن مې د ځان نه چې تصویر وویستو بیا مې خپل خوب ته خپل تعبیر وویستو او زه مطمئن یم پښتونخوا کې اوسم ضمیر زه مطمئن یم پښتونخوا کې اوسم ځکه د ور نه مې زنځیر وویستو مننه مطمئن یم پښتونخوا کې اوسم ځکه د ور نه مې زنځیر وویستو او مالک خدایا یو مالک کرایدار مالک خدایا یو مالک کرایدار سپ جړاو سپ ویرو وستو مالک خدایا یو مالک کرایدار سپ جړاو سپ ویرو وستو او دا چې ځان بولی د جنت ټیکادار دا چې ځان بولی د جنت ټیکادار چا چې جمعات نن فقیر وستو مننه دا چې ځان بولی د جنت ټیکادار
چا چې جماعت نه نن فقیر وویستو او صدفه دغه مولا نه منمه صدفه دغه مولا نه منمه چې سکروري د جاګیر وویستو مننه. یو څو نور بیتونه دي ضمیر لاله ارشاد جانان می رومانی غوندې دي ارشاد بیخي رومان خو چې په شاعرۍ کې نه مزه نه کوي. جانان می نوې را زلمی شو تی بوتی وای جانان می نوې را زلمی شو تی بوتی وای خدای دې هم دومره سړی شو تی بوتی وای جانان می نوې را زلمی شو تی بوتی وای دې هم دومره سړی شو تی بوتی وای او پلاس کی جام او دې روان د میکدې پلوري پلاس کی جام او دې روان د میکدې پلوري پساکی بیا مازیګرې شو او تی بوتی وای او په منبر ناس هوري هلمان درهم دینار یادوي په منبر ناس هوري هلمان درهم دینار یادوي زمون مولا جوړ کې دیانې شو او تی بوتی وای په منبر ناس هوري هلمان درهم دینار یادوي زمون مولا جوړ کې دیانې شو او تی بوتی وای او ناسا په پاسی تور شپه کی وای راغې جانان ناسا په پاسی تور شپه کی وای راغې جانان فرحات صدف بیا لیونې شو او تی بوتی وای د ټولو ملګرو ډیره مننه او تاسو ډیره مننه زمیر صاحب د صدر صاحب نه پس خو بیا پروګرام نه غزل نه خو تا ته به یو غزل نه داسې باندې نمبر د دې خو پر دې غاړي شروع کی دا والا صدر سی اجازه ته تاسو په دې خبره بالکل تاسو دا افسر افغان غا ناصابی مشاعره ده مشاعره تاسو ته اجازه ته زموږ طرفه زمیر صاحب ته او ورور ته مې ډالای چې ما ته خوګ لکه جانان نور په غوګونو کې مالوچ ورکې مونږ ته ډالای کړي ښا ویل ما ته خوګ لکه جانان پاکستان په ما ګران لدرس جهان پاکستان ما ته خوګ لکه جانان پاکستان په ما ګران لدرس جهان پاکستان د دښمن نه مې والله کسترګه سوځي د دښمن نه مې والله کسترګه سوځي زما ځان پاکستان د دښمن نه مې والله کسترګه سوځي زما ستا په شان کې غلط لفظ غمل نشم زما سر باندې اسمان پاکستان او حفاظت ته په مونږ فرض لکه ځان دی ارشاد حفاظت ته په مونږ فرض لکه ځان دی ته زمونږ د زړه درمان پاکستان او زه خلیل در باندې سر او مال نه تیری زه خلیل در باندې سر او مال نه تیری ما ته خوګ لکه ایمان پاکستان واه ٹھیک شو ټولو ملګرو غپ شپ مو لګو غپ شپ مو لګو شیرونه مو وی خبرې مو وکړلې نو د ټولو نه بخنه غواړو څوک پکې خپه نشي ځکه چې لکه دا محفل مونږ داسې را جوړ کړی چې دا خندا خوشاله دی باقي غواړي زما د ټولو ملګرو ډیره مننه او مونږ سره وخت مې راکړلو یو جهان مننه او ان شاء الله العزیز که بیا وخت بیا به د زمیر خان زمیر په دوال نه بیا حاضرېږو یو نړۍ مننه په الله مسلمان مهرباني الله پامان السلام علیکم